کومه ښځه چې دغه 15 کارونه کوي نو داسې ښځې نه ځان وساتئ. دغه ښځه دوکه‌بازه ده. هغه 15 کارونه کم یو دي؟ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې درله د هغه رازونه ښکاره کوم چې دغه ښځه 15 داسې کارونه کوي چې خاوند ته ترې دوکه میلاویږي. هغه کار کم یو دی. د رشتې بنیاد په اعتماد باندې وي. کله چې اعتماد ختم شي او مات شي نو دغه رشته بربادیږي. اکثره له ښځې دغه سوچ کوي چې د هغوی خاوندان بهر ماحول یا دوستانو سره بدلیږي، خو حقیقت دا چې څه مسلې د کور دننه وي. اولنۍ خو دا چې کومه ښځه د خاوند په خبرو کې او د خاوند په کامیابۍ کې دلچسپي نه اخلي. او دویم دا چې څه ښځې بنا تحقیقه په خپل خاوندانو باندې شکونه کوي. او دریم دا چې کومه ښځه وخت سره جسماني تعلقات او جذباتي نرموالی هیر کړي نو دې سره سړی دننه نه ځان له پاتې کیږي. څلورم دا چې ښځه غواړي چې د هغې تعریف وشي، خو سړی هم د دې ضرورتمند وي او دغه خواهشات یې وي. پنځم دا کومه ښځه چې د نورو سړو صفت کوي، مثلا پلا کس څنګه د خپلې ښځې خیال ساتي او هغې له جوړې راوړي او دا کار کوي او هغه کار کوي، نو دغه خبره د سړي په زړه کې د ستنې په شانتي چوخیږي او ډیره بده پې لګي. اصلي وجه خو دا ده چې دوکه د زړه خالي ځای نه شروع کیږي. چې کومه ښځه خپل خاوند زړه له عزت، سکون او اعتماد ورکوي نو د دنیا ټول طاقتونه هغه په دوکه کولو مجبوره کولی نشي. مینه، خبرې او احترام، دغه درې څیزونه خاوند همیشه وفادار ساتي. په یاد ولرئ، توجه ورکړئ، شک مه کوئ، قربت قایم وساتئ، تعریف یې وکړئ او دغه 15 عادتونه دوکه ودرولی شي، بلکې دې سره محبت هم زیاتېدلی شي.